الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. رونو هر یو کار چې کیږي دا به په قربانۍ باندې کیږي. دا د خلق لګیا دي په میدان جهاد کې قرباني ورکوي، څوک لګیا دي په ټوپک او په تماچه باندې او په دغه باندې لګیا دي د اسلام خدمت کوي. رونو موږ او په تاسو باندې نن یو دور راغلی دی او یو سخت او پرفتن او د امتحانونو نه ډک دور راغلی دی او خصوصا د ختم نبوت او د ناموس رسالت په حق باندې نن یو لوی امتحان او ازمایش کې مونږ یو برسر اقدار طبقه لګیا ده، هغه د ناموس رسالت او د ختم نبوت د ختمولو د پاره کوشش کوي او عاشقان نن میدان ته روتی دي او د دغه عقیدې د تحفظ د پاره ان شاء الله لګیا دي. ستاسو دا لګه شان ناستا ان شاء الله وتعالى دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت لوی ذریعہ ګرځيږي. رونو دا دغه مکوي چې د مونږه د ماسپخین نه ناس یو یا د مازیګر نه ناس یو، نن دا د عاشقان لګیا دي د خپل سر نه ورتیر دي. مونږ به یو څو منټه کینو نه خامخا به ان شاء الله کینو او یو داسې د عقیدې مبارکه په سلسله کې ناس یې چې د هغې په قبولیت کې چې خامخا به قبولی اس شک نشته. رونو خامخا د دې یو ساعت یو منټ او یو لحظه یو ورځ دا رونو ډېر لوی حیثیت لري. زه مختصر شان خبره تاسو ته کومه چې د صحابه کرامو ټولو د نبی علیہ السلام په ذات باندې او داغه په ناموس باندې قربانۍ ورکړي دي. هغه ټول تاسو ته معلومي د علما کرامو تاسو ته داغه صحابه د قربانو تاسو ته بیانونه کړی دي. زه به تاسو ته دومره قدرې ووایم چې کله نبی علیہ السلام هجرت کوي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کوي او بیا د مکې مکرمې نه را روانیږي او یو غار د غار حرا تر غار سور ته راځي، په هغې کې 3 ورځې تیروي او د دغې 3 ورځو کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناست دی او د نبی علیہ السلام حفاظت د ذات کوي، د نبی علیہ السلام حفاظت کوي. هغه لمحې او لحظې خو تیرې شوې، خو چې کله بیا وروستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور صحابه رالل، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی اے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داسې چلو کا حضرت عمر اسی انسان چې داغه ټول زندگی تاسو ته پته لګي په جهادونو کې او د عدل او د انصاف کوم حکومت کړی دی، کوم داغه ورع او تقوا او کوم داغه عقل، داسې فکر، داسې سوچ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې فرمایل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عقل او سوچ او فکر د دې خبرې دا دلیل دی چې یاره دی د پیغمبرۍ لایق دی. خو که زمانه پس پیغمبري ملاوېدې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به پیغمبرو. د دې نه علاوه د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شان او مقام تاسو ته معلوم دی. خو دغه عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي ابوبکر یو سودا نه کو. د څه سودا؟ د دې سودا چې زما د زندګۍ چې څومره نوافل منځونه دي، څومره جهادونه دي، څومره تسبیحات دي، څومره د نیکۍ کارونه دي، دا ټول والا او د غار سور د 3 ورځو نه صرف یو ورځ مال راکا، د هغې ثواب مال ته راوبخه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته یو عمره یو عجیبه سوال دی وکړه، ته خو وې چې یو ورځ او زما د زندګۍ ټول هر سوال عمره خو دا تمام کائنات را پاسی او د تمام کائنات دا نیکان خلق را پاسی او د قیامت دروازې پورې او ما ته ووایي چې ابوبکر دا زمونږ د زندګۍ د ټولې زندګۍ دا نیک اعمال والا خو هغه د 3 شپو نه یوه شپه موږ له راکه نو زما د الله په ذات باندې قسمي کو زه وله یو لحظه او یو لمحه هم وله ورکم. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت په ما باندې الله یو رحم کړی. دا ولې رونو دا دومره لوی فضیلت او دومره لوی مقام چې ابوبکر صدیق ته د 3 شپو ملو شي، دا د څه د وجې؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات د حفاظت د وجې،
د هغې د برکته الله دې مقام ته ورسو. نو وروڼو که موږ او تاسو نن دې میدان ته روتي یو، دا علما کرام روتي دي، دا د دې دپاره روتي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات د ناموس د هغه د ختم نبوت هغه خدمت وکړي شي. وروڼو دا ډېر لوی مقام ته زه اکثر دا خبره کومه چې موږ لګیا یو منځونه نفلي کوو، روجیم نیسو، لګیا د عمریم کوو او نورم نفلي عبادت کوو. کو زمونږ د ټولې زندګۍ نفلي عبادات راوالې زما د الله په ذات باندې قسم د علما کرامو دا وینا مطابق د ختم نبوت د یو لحظې هغې خدمت تم دا ټول منځونه او اودسونه نه رسي. دا یاد ساتئ وروڼو، ګوره دا په تاسو ډېر لوی خدمت کې لګیا یې، الله به راله مقام هم درکوي. زه دا خبر هر ځای کې کومه څوک چې د دې خدمت دپاره لګیا دي د دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت دا لازمي دی، د هغه مرګتیا یې لازمي ده. او زه به راته یو مثال بیان کړم. د دې ختم نبوت چې کله تنظیم جوړېده په لومبي ځل باندې چې دا مولانا پیر حزب الله جان صاحب د هغې صدر امیر جوړ شو او ورپسې بیا مولانا جیب الاسلام صاحب د هغې جنرل سیکرټري جوړ شو او نوره کابینه په لومبي ځل په 400 کې جوړېده. زه پکې موجود وم، زه هغې موقع کې موجود وم، یو څو علما کرام الحمدلله زه هم پکې موجود وم چې کله کابینه جوړه شوه نو د کابینې هغه تنظیم سازي وشوه او د هغې نه پس هغوی یو فیصله وکړه. دا خبره کوم بیا مونځ کوو انشاءالله هغې پورې به مفتي صاحب را رسېدلي. نو دا فیصله وشوه چې اوس زموږ دپاره یو دفتر پکار دی او دا وروڼو اوایلو بلکل هغه لومبي د نوې تنظیم سازي وشوه د دې دپاره یو دفتر پکار دی چې هغې کې موږ کینو، فیصلې کوو، مشورې کوو. دفتر ته چې هغه اړه نه ایښوده. بیا په دې جی ټي اس کې یو جومات و د هغې یو امام و مولانا سردار علي صاحب رحمه الله، اکثر ملګري او د علما کرام به پیژني. هغه را مخکې شو او هغه د ختم نبوت د دې خدمت دپاره کو هر څنګه کېږي که زما مقتدیان او که خانان او که هر څوک ما ته را مخکې کېږي د دې دپاره به دفتر زه ورکوم. نو هغه مولانا سردار علي صاحب دفتر ورکه چې دفتر یې ورکه هغه قرباني ورکړه. د ختم نبوت اجلاسونه به ملته کېدل او دی په میدان ته راووته. اوس د ختم نبوت د خدمت دپاره راوتی دی. نو الله رب العالمین څه چلو که؟ الله رب العالمین دا چلو که چې عمرې له لاړه سن 2017 دی یا 16 چې عمرې له لاړه مدینې منورې ته راغی. مدینې منورې ته چې راغی د روژې 22مه ورځ ده یا 21مه ورځ ده، 21مه ورځ ده غالبا چې ملګرو فیصله وکړه وي راځئ بدر مقام ته ځو. 10 کسان ملګري او ګاډې ځان لوکه بدر ته روان شو. بدر ته چې کله یو څو کیلومیټره پاتې شو هغه ډرایور له د سارې خوب ورته او اکسیډنټ وشو. چې اکسیډنټ وشو په هغې کې اکثر ملګري شهیدان شو. پکې زمونږ د دې 400 یو د مدینې منورې د مسجد نبوي یو خادمو علي ګوهر صاحب یې نوم او اکثر ملګري زمونږ پیژني ځکه مدینې منورې ته لاړ شي نو هغه به ډېر لوی خدمت کو. هغه هم پکې شهید شو، نور هم پکې 2-3 ملګري شهیدان شو. او دا سردار علي صاحب کې لږه شانسا وه. نو چې کم ملګري هلته وفات شو په بدر کې هغه هلته په بدر کې دفن کړل او ده کې معمولي شانسا وه نو ده ته هلیکاپټر ولېږه مدینې منورې ته یې راوسته. او چې مدینې منورې ته راغی او د مدینې منورې په ځمکه قدم کېښود او هغه راغی او د مدینې منورې یو هسپتال و کینګ فهد هاسپیټل ورته وایي هغې ته چې راورسېده هلته ترې څه ووته وفات شو. هغه ګوهر صاحب دپاره ګورنر ته دغه وشو چې دی دلته مدینې منورې ته راوړه ځکه د مسجد نبوي خدمت کوي خو هغې وایي نه چې کم انسان کم ځای وفات شي هلته به دفن کېږي. سردار علي صاحب یې راوسته او په مسجد نبوي په خوا کې یو اداره ده هلته یې وله غسل ورکه او په جنت البقي کې رسول الله مبارک ځان سره دفن که. دا د ختم ورګري عبدالرؤف صاحب شاکر صاحب هم په دې موقع موجود و، زه موجود هم په مدینه منوره کې او د هغې ختم نبوت د برکته په مسجد نبوي کې دفن شو. او وروڼو د هغې نه علاوه د هغه د کرامت
او داغه دغه یو خبره وره چې په 30 رمضان د ماسپخین په منځ کې داغه جنازه عبدالرحمن الحذیفی وکړه او بیا 8 نمبر گیټ کې ماغوی اعداد شمار کوي چې دې کال کې څومره کسان اعتکاف تناسو نو تقریبا په هغه کال کې 15 لاکھ کسان اعتکاف تناسو نو په سردار علی صاحب په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې 15 لاکھ کسانو جنازه وکړه. عبدالرؤف صاحب دا د ختم نبوت دغه برکت دی. نورونو د ختم نبوت دا خدمت دا به زمونږ انشاءالله ضایع نه ځي دا لږه شان ستاسو ناسته به انشاءالله ضایع نه ځي بالکل په دې خپل ځای به ناست یې دغه زمونږ ډېر قدرمن ډېر عزتمن ډېر مکرم میلمه دی دته به ټول زیم چې نورم کسان راشي او هغه ته موږ په یو جذبه او په یو مینه باندې کینو او مینه او جذبه به هم صرف د ختم نبوت وي خو چونکې میلمه دی او د میلمه به خیال ساتو نو انشاءالله وتعالی اوس په اذان کیږي هغه ترتیب باندې به لاړ شئ مونځ به وکړئ څه کسان چې د چا اودس وي دلته خو ځای ډېر دی انشاءالله وي به دلته مونځ وکړي او چې کم کسان اودسونه نشته خو ما سره یو واده وکړئ یو واده چې انشاءالله ټول به واپس راځي انشاءالله واده وکړئ لاس اوچت کړئ انشاءالله 10 منټه یا نیمه ګنټه به بیان وي انشاءالله بیا به رخصتېږو نو یو کس به انشاءالله نه ځئ او تر د پروګرام د اخره پورې او چې کم هغه نتیجه ده او اخري دغه د هغه دعا د دعا کې به انشاءالله ځان شاملوي ټول به انشاءالله ایسارېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.